یا شکورو د دې وظیفې په برکت باندې به دی رب العالمین روزي ډیره زیاته پراخه کړي. ستا په رزق کې به رب العالمین ډېر زیات برکت واچوي د دې وظیفې په برکت سره، او همیشه دپاره به په تا باندې د نعمتونو باران وي. د الله جل شانهو نعمتونه به په تا باندې د باران په شان راورېږي. زما عزتمندو، نن درته د الله جل شانهو یو ډېر زیات مبارک نوم دی یا شکورو. د دې وظیفې درته یو ډېره زیاته عجیبه فایده ښیم. شکور هغه ذات ته ویلی شي کم یو ذات چې په لږ شان د عمل باندې ډېرې ډېرې درجې ورکوي. نو شکور د الله جل جلاله صفت دی، او کم انسان چې د دې وظیفه شروع وکړي، د یا شکورو وظیفه شروع وکړي، نو رب العالمین به هغه ته دا قسمونه انعامونه ورکړي. یو قسم انعام یې دا دی چې رب العالمین پرې ډېر زیات مهربانه شي، او د دو روزي به ډېره زیاته پراخه شي، روزې کې به ډېر زیات برکت راشي. او بل خبره ده چې د احساناتو او د نعمتونو به دو باندې بالکل باران وي. دا نعمتونه به په دې ذکر کوونکي انسان باندې په شان د باران راورېږي. داسې مبارک او داسې پاورفل وظیفه ده یا شکورو ده. نو یقینا چې دا وظیفه د دې نه خو لازما موږ فایده واخلو. او نن سبا خو د هر سړي دا خواهش دی چې زما د روزي پراخه شي. د هر سړي دا خواهش دی چې رب العالمین ماته د رحمت په نظر باندې وګوري، زما ورځ رب العالمین خشته کړي. نو دغه رونو دپاره دا نن وظیفه د یا شکورو دا وظیفه دا وله ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. یاد ساتئ کم کسان چې د رزق د لاسه پریشانه وي. د رزق پریشانی د څو وجو نه راځي، زه به تاسو د ټولو اول د دې اسباب وښیم. که دا کارونه چا کې موجود وي، د ټولو اول دا کارونه ځان وباسئ او بیا تاسو وګورئ چې ستاسو روزي رب العالمین څنګه پراخه کوي. د ټولو اول چې کله د ګناهونو کثرت شي، په یو ځای کې ګناهونه ډېر زیات کېږي، د هغه ځای کې نحوست او سپېراوالی راځي. د هغه ځای خلک د غریبۍ، فقیرۍ او مسکینۍ سره مخامخ شي، او د هغې خلکو روزي رب العالمین ډېره زیاته لاندې راولي. خو دا چېرته پراخ هم وي خو هغه وله لاندې راولي، لنډه تنګې کې وله. د ټولو اول که یو انسان په ګناهونو کې مبتلا وي، د ګناه نه یې توبه وباسي. دویم نمبر چې دا کومه وظیفه درته اوس ښیم د یا شکورو دا وظیفه، او څنګه طریقې درته ښیم، په دغې طریقې سره وکړه. ته بیا وګوره د الله جل شانهو رحمت ته وګوره چې رب العالمین تا سره څنګه احسانات کوي، او څنګه رحمتونه په تا باندې رب العالمین راوری. او ترې د خپلې روزې ته وګوره چې رب العالمین د روزې څنګه پراخه کوي. او دا هم پرېږده، ستا به ډېر زیات حاجتونه وي، هغه حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه وي. د دې وظیفې په برکت سره، د یا شکورو وظیفې په برکت سره به هغه ناممکنه حاجتونه رب العالمین ممکن کړي، او تمام حاجتونه به رب العالمین پوره کړي. نو وایه څونه مبارکه وظیفه شوه. نو یقینا چې نن خو موږ د دې وظیفې نه لازما فایده واخلو. راځئ د یا شکورو چې دا کومه وظیفه ده، د دې وظیفې طریقه درته ښیمه. د دې طریقه انتهایي اسانه ده. تاسو به د دې دپاره د ټولو اول کوشش وکړئ حتی الامکان چې څونه ممکنه وي خپل ځان د ګناهونو نه بچ کړئ. که ګناه د نه کېږم، په زور ځان د ګناهونو نه بچ کوئ. یو خبره. دویمه خبره چې تاسو د حلال روزې طلب شروع کړئ. تاسو ته نه میلاویږي، ضرور نه ده، خو تاسې طلب شروع کړئ. دریم نمبر کې بیا دا وظیفه شروع وکړه. د یا شکورو چې دا کوم وظیفه ده، دا وظیفه شروع وکړه. بیا د دې وظیفې طریقه درته ښیم. بیا ته د الله رحمت ته وګوره چې رب العالمین څنګه تا سره د رحم، د کرم دغه چې دی هغه معامله درته کوي. او خپله به وګورئ چې رب العالمین ستا هغه ناممکنه حاجتونه چې ته د هغې نه بلکل مایوسه وي چې زما دا حاجتونه هم لا پوره شي، هغه ناممکنه حاجتونه به د رب العالمین ممکن کړي، او تمام حاجتونه به دی رب العالمین پوره کړي. او دې نه علاوه رزق به د ستا په کور کې په شان د باران راورېږي. نو دې نه نور زیات فواید به وي ده چې هر سړي همدې پسې ګرځي چې رب العالمین زما روزي پراخه کړي، رب العالمین
زما ته د رحمت په نظر باندې وګوري، رب العالمین زما تمام حاجتونه پوره کړي. نن چې د یا شکورو کوم وظیفه ده، د دې وظیفې په برکت سره به د رب العالمین هم روزي پراخه کوي، هم به د حاجتونه پوره کړي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه ده. دې دپاره د هر مانځه نه پس، د هر فرض مانځه نه پس چې کله سلام وګرځې، د سلام ګرځولو نه پس به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایې، او بیا 100 کرته به یا شکورو وظیفه وکړي. 100 کرته یا شکورو وظیفه وشوه، د هغې نه پس به 50 پیرې یا رزاقو یا واسعو وظیفه وکړي. 100 کرته د هغه وکړه یا شکورو، او د هغې نه پس 50 کرته یا رزاقو یا واسعو، او بیا 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایه، او بیا د رزق دپاره سوال. د هر منځه د هر یو فرض منځه نه پس دا عمل روزانه پابندۍ سره جاري ساتئ. تاسو لږې ورځې پس وګورئ، انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین ستا روزي داسې پراخه کړي، داسې پراخه کړي لکه د ستا په کور کې په شان د باران به راورېږي، داسې به ورته رب العالمین فراخه کړي، او د نعمتونو به رب العالمین په تا باندې کثرت وکړي. نعمتونه به رب العالمین تا ته ډېر زیات درکړي. او بله خبره، هغه د ستا ناممکنه حاجتونه چې کوم، هغه ناممکنه حاجتونه به د رب العالمین ممکن کړي، او تمام حاجتونه به د دې وظیفې په برکت سره رب العالمین پوره کړي. نو څونه زبردسته وظیفه ده. نو یقینا دا وظیفه دا تاسو کولی شئ، تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.